بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو زده کړو په اس پی اس کې پرسنټایلز، ډیسایلز، کوارټایلز په کومه توګه سره چې د سنټرل ټنډنسي خپل یو پارت دی تر سره کیږي. پرسنټایلز یو ویلیو ده چې هغه په پرسنټیج سره موږ ته ښودل کیږي چې موږ ته ښودل کیږي په چې څومره ډاټا موږ ته راکړل سوي وي تر هغه نوموړي ویلیو لاندې قرار لري یا بیلو ده. فرضاً که موږ غواړو ښه سره خلاص کړو اگزامپل ما ورکړی دی چې د پاپولیشن موږ راخیستی دی. په هغه پاپولیشن کې موږ د ټولو د قدونو اندازه اخیستې ده. په هغو کې سپوز که موږ ووایو چې 70th percentile of the population height is 1.75. د دې معنا دا ده چې 80% ټوټل پاپولیشن of the ډاټا چې موږ لرو 80% د ټوټل پاپولیشن څخه چې دی هغه تر 1.15 متره کم قدونه لري. یعنی کوم ډاټا چې د دې بیلو قرار لري 70% چې کوم بیلو قرار لري هغه د دې ویلیو څخه د کښته ده. یعنی دا 1.15 متر چې ده دا 80% چې د ډاټا تر دې پاپولیشن چې کوم موجود دی تر هغه لاندې ده. عموما د څه لپاره کاریږي؟ دوه شیان لپاره ډیر مهم دي. یو دا دی چې موږ غواړو د دې په ذریعه سره د یو چا پرفارمنس ښکاره کړو چې فرضاً اگزام سکور دی، یو چا نمرې وړي دي، د هغه څومره پرسنټایل کې راغلی، یعنی تر ده لاندې څومره پرسنټ نور کسان کښته دي چې دا نمره وړې ده. او بل غواړو موږ ټوټل پاپولیشن لرو، غواړو نوموړي انډیویجول یا مفرد نفر چې دی هغه غواړو د هغه سره څه کړو، پرتله کړو، د هغه په ذریعه سره معلوم کړو دی په کوم پرسنټیج په کوم لیول کې دی څه کړي قرار لري. په اس پی اس کې غواړو دا څه کړو په پراکټیکل توګه په کار واچو. موږ غواړو هایټ هم لرو او سکور هم لرو. فرضاً زه غواړم په هایټ کې معلوم کړم، نو انالیسیس ته راځم، ډسکریپټیو سټاټسټکس ته فریکوینسیز او دلته به تاسې راسئ هایټ به راسته باکس انتقال کړئ، سټاټسټکس به کلیک کړئ، دلته تاسې تر کول سوي دي پرسنټایل. فرضاً زه غواړم چې پیدا کړم 80th پرسنټایل او همداشان 90th پرسنټایل وګورم چې کومه ویالو لري. اوکې وهمه نو غواړم فریکوینسي ټیبل راسي. دلته که تاسو وګورئ چې اتیا ټوله پاپولیشن زموږ ان څو دي، ټوټل ان اتیا کسان دي چې په هغو کې 80 پرسنټایل چې دی 1.6 دی او 90 1.8 دی. د دې معنا دا ده چې 80% ټوټل پاپولیشن چې اتیا کسه دي 80% د اتیاو کسانو څخه تر 1.6 کم قدونه لري او 90% ټوټل پاپولیشن د اتیاو کسانو څخه 1.8 لاندې قدونه لري. نو په دې خاطر پرسنټایل استعمالیږي. فرضاً زه غواړم چې د نمرو لپاره استعمال کړم، فریکوینسیز ته راځم، هایټ ویت ایسته کوم، غواړم سکورز ور واچوم. اوکې وهم همدغه 80 19 وګورم. یعنی دلته مراد دا دی چې 80% کسانو چې اتیا خلک دي ټول 80% کسانو 88 نمرو څخه لاندې نمرې وړي دي او 90% کسانو د اتیا ټوټل پاپولیشن څخه د 80 نمرو لاندې نمرې وړي دي. یعنی دا په 90% کسان چې د اتیا تقریبا 15 او اتیا کسان راځي، 15 یا 16 کسان راځي چې تر 80 کمې نمرې وړي دي. یعنی دی په دومره لوړه درجه کې قرار لري. بل راځو غواړو زده کړو چې ډیسایل چې دی. ډیسایل چې دی کله چې پرسنټایل پر لسو مستقیمو مساوي برخو تقسیم کړو نو دې ته ډیسایل ویل کېږي. یعنی په 10% کې څومره کسان تر دې نوموړي ویلیو لاندې دي، 20% کې څومره، 10 کې څومره، 40 کې څومره، همداسې نور مخته. نو د دې لپاره راځو اس پی اس ته، انالایز ته راځو، ډسکریپټیو سټاټسټکس، فریکوینسي کلیک کوو او فرضاً زه غواړم همدغه سکور وګورم. نو سټاټسټکس به کلیک کړئ، دلته به دا وارې پرسنټایل ایسته کړئ، کټ پوینټس به ولیکئ چې پر لسو ایکول ګروپونه زه غواړم تقسیم کړم. اوکې وهي کنټینیو. اوس تاسې وګورئ 10% پاپولیشن چې ټوټل اتیا کسان دي، 10% د اتیاو کسانو څخه در 45 کمې نمرې وړي دي، 20% کسان چې دي د اتیاو نفرانو څخه تر 52 کمې نمرې وړي دي. عین شان داسې ټوله څه کړي دي، مکمل پر لسو ایکول ډسټریبیوشن څه کړي دي، تقسیم کړي دي. دې ته ډیسایل وایي. بل
دریم برخه چې د کوارټایلز په نامه ده. عموما کوارټایل چې دي په درې برخې دي چې ټوله ډیسټریبیوشن ډاټا چې موږ لرو هغه پر درو کوارټایلز وشي. یو د 25% کوارټایلز دي پرسنټایلز را باسي چې لو کوارټایل ورته وایي. یو د میډین دی چې خپل منځنۍ برخه ده 50% دی میډل کوارټایل دی. او دریمه برخه چې دغه 75 چې 75% دی یا 75th پرسنټایل برخه ته ویل کیږي. واړو دا څه کړو دا هم تر سره کړو انالایز ته راځو ډسکریپټیو سټاټسټکس فریکوینسیز همدغه سکور باندې دا وری کټ پوینټس ایسته کوي لوړ کوارټایلز انتخابوي. کنټینیو غواړم چې چارټ هم ورکړم په چارټ کې معلوم کړم فرضاً بار چارټ ورکوم پر پرسنټیج باندې اوکې وهمه. تاسو اوس لاندې ټیبل کې وګورئ نو دلته تاسو ګورئ چې ټوټل 80 کسان لرو ټوټل انز مو 80 دی فریکوینسي 25% خلک چې د 80 څخه 25% در 8500 کم نمرې وړي دي او 50% کسانو تر 22 کم نمرې وړي دي. دلته هایو ته ویلیو ورکول شوی ده یعنی 25% چې دی د ټیل په دې برخه کې راځي او 50th پرسنټایل چې دی هغه منځنۍ برخه کې ده او 75th پرسنټایل چې دی د ټیل راسته اړخ برخه کې ده. صرف دومره زده کیږي چې د دې تقسیم بندي ده. کوارټایلز دی پر درو برخو تقسیمي 25 50 75 ډیسایل چې دی پر لسو مستقیم مساوي برخو تقسیموي او پرسنټایل چې ما تاسو یو ویلیو ده چې هغه د ټوټل پاپولیشن څخه چې څومره پرسنټیج کم لاندې ویلیو قرار لري هغه موږ ته څه کوي پرسنټایل راشي چې عموما د یو پرفارمنس د معلومولو لپاره د یو انډیویجوال او یا د ټوټل پاپولیشن سره د کمپیر کولو لپاره څه کیږي دا استعمالیږي.